د خاوند نه پټه لنډه کیسه. د شپې 2 بجې وې. ټیکری د خاوند د مټ څخه ډېر په آرامه خوشې کړ. د میز له سره یې موبایل واخیست او له کوټې ووته. خاوند یې د دې کار په لیدو ډېر خفه شو. د ښځې تر راتلو یې خدای بلا فکرونه ذهن ته راتلل. نیم ساعت وروسته ښځه بیا کوټې ته راغله. ډېر په آرام یې موبایل د میز په سر کېښود او ویده شو. د سهار اودس کولو لپاره چې کله ښځه له کوټې د باندې ووته، خاوند یې ډېر په بیړې سره د هغې موبایل چیک کړو، خو د شپې 2 بجې کوم زنګ نه و راغلی او نه هم چاته زنګ وهل شوی و. شک یې لا زیات شو. فکر یې کوه چې ډایل کړې شوې شمېره پاکه کړي. په سبا شپه مخکې له دې چې ویده شي، ډېر په مهارت یې خپل سیم کارت د ښځې موبایل ته او د خپلې ښځې سیم کارت یې خپل موبایل ته تبدیل کړو. شپه بیا پخه شوه. ښځې موبایل واخیست او له کوټې ووته. خاوند یې کټ کې نیغ کېناسته او د کوم چا زنګ په تمه شو. خو هماغه نیم ساعت وروسته ښځه بیا کوټې ته رادننه شوه، خو د ښځې نمبر ته هېڅ کوم زنګ رانغی. خاوند یې په تشویش شو چې اخر زما مېرمن څه کوي. په 3مه شپه چې کله ښځه له کوټې ووته، 15 دقیقې وروسته خاوند ورپسې ورغی. په منځه ولاړه وه. د موبایل ګروپ یې ځان ته روښانه کړی و. د سلام ګرځولو وروسته یې لاسونه د اسمان په لور ونیول. ویې ویل: ای لویه ذاته، که زما عمر زما د خاوند تر عمر زیات وي، په خپلې لویي د قسم چې نیم عمر مې خاوند ته نصیب کړی، او دا دعا هم تاسو ټولو ته کوم چې همدغه رقم مېرمن مو نصیب شه. آمین.